بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ملکند ټي وي ډیرو زیاتو ګرانو کتونکو، ګرانو مسافرو چې زما د خیبر پښتونخوا نه بهر یې، زما د خوږ وطن پاکستان نه بهر یې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ژوند تېروئ. امید دی چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله یئ. په سکرین چې کوم تاسو د ملکند ټي وي په شیشه باندې دا زلمی وینئ، نو د تعلق د خیبر پښتونخوا د علاقې د ملکند ایجنسۍ د ملکند ډیویژن د کچي کوپر سره دی او د تعارف محتاج نه دی. په خصوصي توګه باندې زه دوی په چوټۍ راغلي د دوبۍ نه دوی سره به خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ستاسو پوره نوم؟ زمونږ نوم جی توحیدالله دی. او ستاسو تعلق؟ زمونږ د ملکند ایجنسي کچي کوپر جی اوسېدونکي. کار څه کوئ؟ کار جی په دوبۍ کې ډیوټي کوو، حتا سپورټس کلب کې. دا کوم چې د فټبال کلب د فټبال دا کلب چې دی دغه کې لکه ډیوټي دلته جی. څونه وخت وشو په دوبۍ کې؟ یاره جی تقریبا 30 سال وشو هلته. لکه د ژوند نیمه حصه دې هلته تېره کړې. بس وخت یې جي تېرېږي او د کومې پورې پکې نصیب یې پکې پراته وي. تاسو دا فټبال کلب چې دا خو ماشاءالله په یو اي کې ډېر زیات مشهور دی که نه؟ جی دا مخکې لکه سیکڼ و او اوس ماشاءالله انشاءالله اوس په ترقۍ روان دی. پس ته راورسېد او اوس لکه ترقۍ وشوله، مخکې شو لکه ډېر زیات په دې چوټۍ د روژې ټایم کې تقریبا ډېر مخکې شو لکه ترقۍ وشوه. لکه اوس په نمبر 1 دی؟ اوس نمبر 1 باندې جی. ښه، دا راته ووایه چې ستاسو دې کلب حتا فټبال کلب تر اوسه به څومره میچونه ګټلي؟ یاره دوی دې میچونه ډېر ګټلي دي. لکه میچ نه دی، یو 2-3 میچونه تقریبا ډرې کړي وو او نور ټول یې ګټلي وو. لکه ډېر پس دغه کې راغلي وو، لکه ښکلې نتیجې راغلې وه دې سیزن کې. نو په دې وجه باندې لکه مخکې شو، لکه ډېر 1 نمبر راغلی په دغه کې یو اي کې. تاسو سره په دې کلبونو کې نور داسې په یو اي کې کلبونه شته؟ زموږ سره تقریبا دغه یاره دغه 30-35 کلبونه به وي تقریبا ټوټل. په هغې کې تاسو په ټاپ یې؟ او په هغې کې موږ پس راړو، لکه مخکې راړو انشاءالله ماشاءالله. خو په طریقه یې باندې توحیدالله بھائی دا راته ووایي چې ډېر زیات کلبونه دلته پاکستان کې هم شته، خو هغه شان خیال ورته نه کېږي. تاسو کلب چې دی دا سرکاري دی؟ دا خو جی د ګورنمنټ دی او ټوله خرچه لکه د ګورنمنټ او دلته خو لکه دونه دغه نشي استعمالولی که نه، لکه شاته پسې پیسې نشته. دلته هم ښه کلاړې دي په پاکستان کې، خو لکه نور پسې لکه دغه نشته، شاته پسې زور نشته. نو دغه وجه لکه کمزوري ده، په دې وجه باندې ناکامیابه دي جی. او دا راته ووایه چې په خپل ملک کې جنګېږي، سعودي عرب ته پکې ځي؟ اول ته هم جي هغوی کلاړیان دغه کوي، د بار نه راوړي، دغه پاکستان نه هم راغوښتی شي، د بار بنک ته هم راغوښتی شي. تقریبا د 3 کلاړیانو پورې هغوی ته اډر دی د بار، دا دوی راوستی شي، که د پاکستان او که د بار ملکونه، که د هر ځای، که د انګلیش والا راولي، که د ترک نه راولي، که د تونس نه راولي، که د مصر نه راولي، هغه بیا اخلي هغه کلاړیان. خلک دا وپني؟ 3 کلاړیانو هغوی ته اډري شي. دا راته ووایئ چې تاسو خپل ټیم سره کله ځئ نو میچونو ته کښېنئ تاسو؟ جی موږ ورته ناست یو او زموږ هغوی سره لکه ډیوټي هغوی سره په هوټلو کې او په میچ کې ورته ناست هغوی سره زموږ دغه ډیوټي ده، دغه خدمت یې کوو او ناست یې ورته جي. د دغې کلاړیانو رویه څنګه وي د نورو؟ یاره کلاړیان ډېر ماشاءالله ډېر ښه دي، لکه اخلاق یې هم ښه دي او زموږ د خلکو سره هم ډېر ښه دي، نورو سره هم ډېر ښه دي. په دې وجه باندې لکه کامیاب دي، بس خلک ورته دعا کوي او ډېر ښه خلک دي ویې وایي، لکه که هغه عربیان دي او که زموږ د علاقې کلي والا کسان دي هلته، نو ډېر ښه خلک دی. لکه دې له کوچ د کوم ملک نه راغواړي؟ یاره کوچ خو چې جي دی نو هغه د دوبۍ ملک ته دغه کېږي، د هغه د کوم عرب چې دي هغې کې هم لکه کپټنان شته او زیات لکه د بار نه راوړي، د مصر نه د انګلیش والا راوړي، لکه د مصر پکې لکه زیات دي، لکه د مصر والا. توحیدالله بھائی د ملکند ټي وي په شیشه باندې زموږ د کتونکو ته دا مو ووایه چې په دوبۍ کې کومې لوبې ډېرې زیاتې کېږي؟ چې په دې کې خو دا فټبال ډېر زیات کېږي او ولیبال دی او دا دوړ والا چې دي دا 3 ګیمونه پکې لکه ښه کېږي او زیات پکې لکه فټبال په 1 نمبر باندې دي، لکه دوی په 1 نمبر باندې فټبال دی، په 2 بیا ولیبال دی، بیا بیډمنټن هم پکې کېږي او لوبې به پکې کېږي لکه اتلیټکس دغه به کېږي، دا ټینس مینس چې کوي لکه که نه دغه منډو شو دغه لوبې پکې جي کېږي. خو زیاتر پکې فټبال زیات فټبال هغوی دغه کوي، لکه دوی دغه ذمېداري ده، اوس دغه د دوی لوبه ده. بس اوس دا راته ووایي چې ستاسو د دې حاتي فټبال کلب په عرب اماراتو کې په عرب ملکونو کې څومره عزت دی؟ یاره جي د دې خو ډېر زیات عزت دی. زموږ د حاتي کلب چې دی چې دغې تا ته زه نشم ویلی که نه، چې لکه خلک هم ډېر زیات ښه دی او زه بیا تا ته څه صفت کوم چې به ډېر ښه خلک دی او عزت هم ډېر زیات دی. که هغه مونږ په ایرپورټ کې راځو
زمونږ لکه ډېر عزت کوي لکه که نه چې دا هاتې کلب والا سړی دی لکه سرکاري د ګورنمنټ هر څه لکه زمونږ سرکاري لکه زمونږ ته لکه ډېر چې یو ځای لکه ښه نو لکه ښه به یې یادی لکه مونږ ته پکې ډېر سهولت دی لکه څه تکلیف نشته زمونږ جي چې هاته کلب چې کم دی نو هغه خو لکه نور هم ډېر عرب ملکونه دي ترک شو مصر شو تونس شو اردن شو د عرب ملکونه چې سوریه والا شو خو زمونږ لکه د اتې والا کم کلب چې دی نو دی لکه ډېر عزت دی ځکه چې هغه جي هغه موږ که ایرپورټ ته راځو که داسې چې ته ځو ګاډی لیل شي بس موږ پسې ګاډی راځي لکه ایرپورټ ته م راوړي د دې ځای نه چې ځو موږ ته لکه اطلاع کېږي که نه کومه چوټي نو موږ ته لکه ډېر سهولت دی لکه او ډېر آرام دی راته ځکه چې دونه ټیم پکې وشو او ډېر ښه خلک دی لکه خلک یې هم ښه دی او ډېر کامیاب دي لکه په دې وجه باندې ښه دا راته ووایه جي چې تاسو ته چوټي څنګه میلاویږي او د چوټۍ چې کله تاسو له درکوي رویه د هغې خلکو څنګه ده جی موږ ته چوټي داسې میلاویږي چې ډېر په دغه باندې 2 میاشتې پس موږ ته تقریبا 2 میاشتې موږ ته چوټي میلاویږي او 2 میاشتې بیا تېرو کړو بیا دغه فټبال موږ شروع کېږي بیا خپلې ډېپرې له ځو خیره چوټي په اسانه میلاویږي ډېر په اسانه باندې چې ډېر ښه خلک دی او هغوی موږ ته لکه اوسه پورې دا 30 سال اوسه موږ وشلو ډېپرۍ نو هاته کلب چې دی لکه خلک یې ډېر ښه خلک دی او ډېر عزت ورکوي خلکو له موږ خلکو له تاسو په خیال باندې به په دغه کلب کې څومره کلاړیان یاره دې کې به تقریبا دغه 30-40 پورې کسان به یې کلاړیان دا د کوچ نه دا فټبال والا فرست ټیم والا چې دی دا کوم چې لاندې دي دا خو لکه ډېر زیات دي که نه دا هم داسې تعداد نه دی لګولی ډېر دي لکه 11 سال والا او 15 سال او 16 سال او 20 سال او 18 سال که نه 20 سال والا لکه فرست ټیم والے دي نور دا واړه چې کوم دي 10 سال والا 8 سال والا ماشومان دا دوی لوبې ته لکه دوی جوړوي دا ټیمان یې جوړ کړي چې په دې باندې چې کم خرڅه کېږي دا ګورنمنټ کېږي او کاکور والے برداشت دا جي دا ټول لکه د حکومت لکه د ګورنمنټ خرچه ده دا د شیخ له طرفه کېږي ټوله خرچه پیسې هغه ورکوي دوبۍ کوم شیخ چې دی شیخ همدان زمونږ د کلب دغه دی هغه لکه ټوله پیسه لکه هغه رالیږي لکه دې ته زمونږ په پاکستانو کې څومره ټیلنټ دی یاره جي دا خو دلته د دې ځای کلاړیان ډېر کامیاب دي ښه کلاړیان به ورته د نورو ملکونو نه 1 نمبر کلاړیان دي د پاکستان خو شاته پسې د ګورنمنټ نه لکه زور نشته د پیسو نه دغه وجې نه بس کمزوري دي زما حکومت ته دا درخواست دی چې دوی سره لکه ارمندي وکړي لکه همنظي ورته وکړي لکه دوی سره او د دغه وجې نه بس دوی لکه کمزوري دي ګرانو کتونکو زموږ یوټیوب چینل ملاکند ټي وي سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن کلیک کړئ چې زموږ خوندور او معیاري پښتو پروګرامونه تر تاسو په وخت دررسي चढ़ रहा है वक्त आगे बढ़ रहा है तुम भी आगे बढ़ो ऊंचा चूलो आसमान तुम हो पाकिस्तान चूलो आसमान समन मेला नहीं होता कन धड़कन प्यार है तेरा कदम कदम पर गीत रे